سورۃ الحاقہ دې کې تخویف دنیوي ذکر کی په هلاکت د قومونو سره. پنځه مثال به ذکر کی د قومونو چې هلاک شوي دي کې. ځکه مخکې ترغیب ورکو تابعداري د پیغمبر ته، ودلته وی که چېرې و نه کړه تابعداري نو داسې چل به سره وشي لکه دا پنځه قومونه چې وو. دې کې هم تصدیق د رسول دی، مخکې صورت کې هم تصدیق د رسول دی. دا تخویف دنیوي دی په هلاکت د قومونو پنځو سره. ارستو بیا د خلقو تقسیمو کې دوه قسمو ته، او ترغیب قرآن ته، ترغیب توحید ته. بسم الله الرحمن الرحیم. نزول یې پس د سورۃ ملک. الحاقة ملحاقة، هغه یقیني ورځ. څه دا هغه یقیني ورځ؟ حق دی که نه؟ حق څه ته وایي؟ یقیني ته ویلی شي ورځ د قیامت. دا د ډېر عظمت د وجې نه بیا ووایي. وما دراک، او څه شي خبر کړې ته ملحاقة چې څه دا هغه یقیني ورځ؟ کذبت ثمود وعاد بالقارعة، دروغجن کړل سمودیانو عادیانو هغه ورځ د قیامت تنګونکې. نو هر چې سمودیانو هلاک کړی شو بالطاغیه، په سبب د خپلې سرکشۍ، ډېره سرکشي کوله نو هلاک شو. اور چې عادیانو نو هلاک کړی شو په داسې طوفان بریحن سرسرن، په داسې سیلۍ سره چې اواز کوونکې وه د تیزۍ نه، عاتیتن د حد نه زیاته، حد نه زیاته وه، نو ځکه خلق یې هلاک کړل. سخرها علیهم، مقرر کړی وه په دې باندې دا هوا 7 لیال وشپې و 8 ایام او اتر ورځې حسوما، چې هلاکول یې خلق. حسم قطع ته ویل شي، کټکول حسوما. فتر القوم فيها صرعا، تا بلیدا قوم په هغې کې غځېدلي، بس چې مړ شي او بیا په ځان نه پوهېږي نو چې څنګه پروت و، روان روان. دې ته صرعا وایي که نه. کانهم اعجاز نخل خاویه، تا به وایي دا تنې دي، دا کجورو چې د وې خوتې دي، یا خاویتن رستې ګوتې به دې ور وړې نو بس. فهل ترى لهم من باقیه، ته وینې د هغې نه څوک یو نفس پاتې په دنیا کې؟ نفس باقیه پکې شته، هېڅوک نه دي پاتې شوي د تخم د پاره هم. وجاء فرعون ومن قبله، او راغی فرعون او هغه څوک چې مخکې د ده نه والمؤتفکاتو، او کلي الټه کړي شوي بالخاطئه، په ډېر لوی ګناه سره. فعصوا رسول ربهم، خلاف یې وکړو د پیغمبر د خپل رب نه د موسی علیه السلام. فاخذهم اخذة رابیه، ونیول الله دې لره په نیولو سختو سره. اخذة رابیه، اخذة شدید، سخت نیول. ها دا نمونه ذکر شو د فرعونیانو، عادیان، سمودیان. اوس ورپسې څلورم ذکر کوي قوم د نوح علیه السلام. انا لما طغى الماء، الله یمونږه کله چې اوبو د حد نه زیاتې وکړه، طغى الماء حد نه زیاتې، حملناکم تاسو خېجولې فی الجاریة په کشتۍ کې، لنجعلها لکم تذکرة چې وګرځو دا ستاسو دپاره عبرت. وتعیها اذن واعیه، او یادو ساتي دې واقعه لره هغه غوږونه چې یاد ساتونکي دي. اذن واعیه، هغه غوږونه چې خبره نه یېري که نه، هغه به دا واقعه یاد ساتي د نوح علیه السلام. ښه ورپسې د قیامت حال بیانوي. کله چې پوک والی شي په شپېلۍ کې پوکې یو ځل. وحملت الارض والجبال، اوچت بکړي شي ځمکه او غرونه په هوا کې. فدکتا دکتا واحدتا، یو دا معنا ده، ټوکړي ټوکړي وشي، هر یو به ټوکړي ټوکړي شي. یا فدکتا دکتا واحدتا، او به جړه کولی شي دواړه په یو ځل جړه کولو سره. فیومئذ وقعت الواقعة، په دغه ورځ باندې واقعه بشي قیامت. وانشقت السماء، او بشلیږي اسمان. فهي یومئذ واهیة، دی به په دغه ورځ باندې ډېر نرم وي، ډېر نرم، بس لکه د وړو برابري ده.
والملک علی ارجائها ملائک وټول د دې په غاړو غاړو شي طرفونو باندې وشي که چې میان به مخکره پریوزي نو ملائک به نورو په غاړو شي ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية او تابدار بشي د عرش درفستا اگر رب او چې پار چا باندې اوچته او دا غرض باندې اته ملائکه چې وګورم د عرش دلاندې به اته ملائکه لاړي یا اته قسمه ثمانية هغه د عرش ملائک نه چې الله غیر پار پیدا کړی چې دا غي د وګي او د غوږ ترمنځ د 500 کال منزل یوم ایذن تورزون په دولت باندې وتا سلوان دې کړی شه الله تبارک کړی شه لا تخفى منكم خافيه نبی پټستا سنا یو نفس پټی دن کې خافیه یو نفس اسوک ولشي پټی او یا خافیه یو عادت او خصلت استاد په الله پټ نه نو بنديان لا سکے چې هر بندا خصلتونه او عادتونه به معلومي هغه څوک چې ورکړي شو هغه ته علامه په خلاص باندې فیقولو دی بچی کی ها او مقرؤ کتابیه یمرګرو راشه زما علامه ولولې ډیر به خوشاله کنا غریب او ترابلی چې راشه عمل نامه دا ډیر خاصه او دا ولې دا څه خوشاله وي ځکه انی ظننتو زما یقین انی ملاق حسابیه زه خپل حساب سره ملاقات کوم کنه حساب کتاب بکی فهو بعيشة راضية دے پداس جون کی چې رضا بی صاحب داغی جون خونو خوشحالی عیشة راضیة و جسو پاغ جون کی نا بڑی خوشحالی و جنت کی بی چڑی رچتے قطوف و آدانیہ میوی نزدی نزدی بارے سنے چطو ہے میوی بے چطو بر آسمان کی قطوف و آدانیہ میوی داغی دیر نزدی وہی اللہ چخرے اس کے ہنیئا خوشحال اوسے بما اسلفتم فی الایام الخالیہ ذکر چی خواریم کڑی نو پزیش وکنا و سبب داغی عمل چکڑی تاسو پاغر وزو تیرو شو دا دنیا کی اغاسوک چی ورکڑی شو آغا تعمل لاما پکن لاس باندی فیقولو اغا دا چگوی یا لیتنی لم اوت کتابیہ دی عمل نامے تصاجت ہوئی دین بے نو راکڑی نو خبا التمام دے زور خیخا یا لیتنی لم اوت کتابیہ سرگی برا کوئی ہوئی بچے دی تصاجت ہو چنوے راکڑی شے نو خبا کاش چنوے راکڑی شے ما تخبل عمل نامہ ولم ادری ما حسابیہ یا زن پوئی دے چی حساب ستا ہوئی لیکن دنیا کے چی جاہلو ما اپټکی نه پوهیدم نو دغسې چې اوس هم نه پوهېدی نو ښه به یا دا ولم ادري زه په دنیا کې نه وم خبر چې حساب کتاب به کېږي ولې ته کوم پله تللی وې ولم ادري وي زه خو نه وم خبر ما حسابیه چې حساب څه ته وایي یا لیتها کانت القاضیه یہ افسوس تے دی عمل نامې لرا چې دی خو زما هر څه ختم کړه زما غا امیدونه او زما غا ارمانونه هغه خو هر څه ختم کړه ما اغنا عني مالیه فایده را نه کړه ما لرا هغه مال زما هلک عني سلطانیه او رک شو نن زما نه خپل دلیل چې ما وی چې زه قیامت کې داسې وایم خدای ته داسې به وایم خدای ته هغه هر څه زما نه یې سلطانیه اللہ ملیکو تا حکم کی خضوع نیسے تارا نمبر 10 دے کنو صورت قلم کی تیر شو لس عیبونو بیان شو کنو دتے آنی انہی سے دلرا فغلوہو دغوتا واچے مریتا زنزیرونا اتنے دلرا کلکو الاغلال ثم الجحیم صلوہو اب یا خاص جہنم تیورسوئے ثم فی سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلکوه یا پاغ زنزیر کی چه اگدوالی داغی او یا گز ده او زمونگا گز نیا دی تا اللہ گز تاغا پا گزنو بانده او یا گز زنزیر ده او ای بچه فاسلکوه ده پا کی اوپی ہے
دا خلق چې تسبیح په مزي کې چی کنه دغه څه الله وی چې دا زنجیر پکې دا شته کنه سوري پکې شته فسلکوه توبه انه د علت بیانې چې دا اولی دل دا سزا ورکړې شو توبه دا دغه وجهونو بل جرم خو نشته دا یو جرم دی چې نه د الله حق ادا کړي او نه د بنديانو د داسې باچاو ها بیغمه نه د الله خیال ساتلو چې توحید ستوي ابل به د مسکینانو جزان په سترګو ډیر بد لګیدو انه کان لا یؤمن بالله العظیم یقینا ودی چې یقینا کو پاغلوی خدای باندې نور ځان له واړو نیولی فضل طعام المسکین او نو د چری په طعام د مسکین باندې خیال ساتلو ولا يحفظ نه په خپل دغه خدمت کړو اني نور خلق طویل چې د مسکین خیال ساتي ګوره د غریب خیال ساتي نه فليس له اليوم هاونا نشته دلرن نو دلته حمیم نسوک دوستو ولا طعام او نخراکو الا من غسلین مگر هغه غسلین د جهنميان ویني او زوی ګندناله به ویږي نه اول لا یاکلوه الا الخاطئون هغه هم څوک خوري الله وی اول نخري غیلر مگر خاطئین دا مجرمان دا مشرکان چې دي فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون چریدا سن ذالک تاسو چې وایي چې قیامت نشته حساب کتاب نشته ولی اقسم الله عز قسم کوم او گواہی کوم گواه کوم سو هغه چې تاسو وینئ چې دا دنیا ده او چې تاسو نو وینئ چې آخرت ته ټول گواه کوم په دې خبره انه لقول رسول کریم چې دا قران وینا دا پیغمبر عزتمند قول سمانا یعنی پیغام دا خود خدای وینا ده خو لیکن هغه پیغام نه دی راوړی جبريل وما بقول شاعر او دا وینا د شاعر نه ده قلیلا ما تؤمنون ډیر لږ پتا سو کې یقین کوي ولا بقول کاهن انا دا وینا دی یو ترویچی ده قلیلا ما تذکرون ډیر لږ پتا سو کې عبرت اخلي تنزيل من رب العالمین دا خو نازل شوی د رب د مخلوقات نه ولو تقول علينا بعض الاقاويل کچره جوړ کړو مونږ باندې دی پیغمبر یو خبره یو بعض الاقاويل یو خبره په مونږ جوړ کړه چې دا مشرکان وتوای کنه چې زمونږ دا خبره ومنه کنه چې دې سفارش کول شي بالفرض کدو سره دا خبره ومنه لا خذنا منه باليمين وبلس من ذلرا فخلاص باندې منه معنا اخذناه من زائد فخلاصه فخپل زور او طاقت ثم لقطعنا منه الوتين بیا وکټ کو دنا غرق د حیات وما منكم من احد عنه حاجزين نشته تاسو کې داس سوق چې دې بچ کی زمونږ وانه لتذکرة للمتقین دا قران تذکرہ او عبرت لپاره د متقینانو او یقینا من کویږي چې تاسو کې بعضی مکذبین شته چې ګور دا قران نه مني مکذبین دي وانه لحسرة للکافرین دا تکذیب بالله دې تډیر ګران پریوزي دا تکذیب به حسرت شي او افسوس شي په کافرانو په قیامت کې وانه لحق اليقین یقینا دا قران حق دے پہ یقین سرا شک پکی نشتا فسبح باسم ربک العظیم دا قرآن مسئلہ کوا کنا دا قرآن مسئلہ دا غدا کنا فسبح تسبیح ویا پاک اگرنم دا خپل رب و چدیر لوی دے